سلامونه مینوالو، چېرته چې یې روغ جوړ اوسئ. نن یو ډېر مزیدار غزل تاسو ته وړاندې کومه، نو ویډیو پوره وګورئ. که په چینل په لومړي ځل یې نو سبسکرایب کړئ چینل. بګزنر دپاره دی، سلو موشن بیا غږو. ریلا غزل ردم او بیا د غزل ستایي. په تا مین یمه، په ځان باندې مې اور پورې کو. ردم پتا مین شما پزان باندې مې اور پورې کا. د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کا. د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کا. یا پتا مین شما پزان باندې مې اور پورې کا. پیسه په محبت کې ګوره څومره او خود غرضه شوما او خود غرضه شوما. په محبت کې ګوره څومره او خود غرضه شوما او خود غرضه شوما. جانان مې واغس په جهان باندې مې اور پورې کا. و جانان مې واغس په جهان باندې مې اور پورې کا. د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کا. د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کا. پتا مین شما په ځان باندې مې اور پورې کا. ستا د سپین مخ نه مې طواف وکړو د مینې په لار، وکړو د مینې په لار. ستا د سپین مخ نه مې طواف
پلا وکړه د مینې پلا ایمان مې راوړو په ایمان باندې مې اور پورې کړ یا ایمان مې راوړو په ایمان باندې مې اور پورې کړ د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کړ د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کړ یا پتا مین شوما په ځان باندې مې اور پورې کړ هغې هم زولو تا ویل زما منې او کنه زما منې او کنه هغې هم زولو تا ویل زما منې او کنه زما منې او کنه د سترګو رب کې اکبر جان باندې مې اور پورې کړ یا د سترګو رب کې اکبر جان باندې مې اور پورې کړ د زنګدو په هر ارمان باندې مې اور پورې کړ د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کړ و پتا مین شوما په ځان باندې مې اور پورې کړ و پتا مین شوما په ځان باندې مې اور پورې کړ و پتا مین شوما په ځان باندې مې اور پورې کړ ریلا rhythm استایی پتا مین شوما په ځان باندې مې اور پورې کړ یا پتا مین شوما په ځان باندې مې اور پورې کړ د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کړ د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کړ
پیس. انترا په محبت کې ګوره څومره او خود غرضه شوما او خود غرضه شوما په محبت کې ګوره څومره او خود غرضه شوما او خود غرضه شوما جانان می واغس په جهان باندې می اور پورې کو جانان می واغس په جهان باندې می اور پورې کو د ظلمي تو په هر ارمان باندې می د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې مینوالو بس ټول غزلم دک شانته ده او ان شاء الله چې سبا که خیری به بیا ملاقات کوو که زندگی او بس په دې باندې ښه ټیټ ریهرسل کوئ او بس خوشحاله اوسئ دعاګانو کې یاد ساتئ او زمونږ په چینل که هر ملګری په ړومبي ځل باندې ان شوي نو هغوی ته دا ریکویسټ دی چې زمونږ چینل لازمي سبسکرایب کړي او د ګنټۍ بټن ورسره دباو کړئ چې هر یو ویډیو تاسو ته بر وخت ملاویږي. ډیره مننه. الله په امان. پاکستان زنده باد.